مایدار سړی دا سیستم سمولی شي نو دومره غټ ایجوکیشن ډپارټمنټ چې هغه کې لکونه خلک لکونه پروفیسرز کار کوي هغه وزیران شته هغه چې کوم دی واکداران شته نو یو عام خړ پړ یو بزنسمین چې کوم دی هغه دا سهولیت پرووایډ کولی شي دا کالج مخکې وړی شي نو دا ریاست یې څه نه شي منې ټولو ته پته شته خو له بدقسمتۍ نه هغوی موږ په تیاره کې ساتلي وو او زه به پرې خبره اضافه وکړم چې هغه موږ تیاره کې ځکه ساتي که موږ کوالیفاید شو موږ ایجوکیشن حاصل کړو هغه ته موږ نه په اوټ اخیستو کې مشکلات پیدا کېږي ریاست کا کوم د ایم پیز دي کوم وینیز دي دا نااهله خلک څه ګامونه شته دی مجبورۍ له څخه موږ چې کوم یا ګامونه به اخلو ست چې کوم دی په زور ناپویه ساتلی ده بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم چې کله نه موږ پیدا شوي یو او په اسکولو کې داخل شوي نو موږ ته دا یې خبر راوښودل شوې ده چې علم رڼا ده رڼا چې څومره په دنیا کې دا علم د وجې ده خو بدقسمتۍ د وجې په ضلع خیبر کې دا مال موجود یم او داسې هم ګډ چاپېر تاسو ته خلک ښکاري دا د ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج 20 سټوډنټان دي ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج نشکاري کېږي یو طرف ته که موږ ګورو بل پرون وزیر اعلی صاحب په شانګله کې یو یونیورسټۍ اعلان کوي دو ډیګري کالج اعلان کوي ورسره یو جنکو کالج اعلان کوي بل طرف ته که موږ په ضلع خیبر کې وګورو هغه یو کالج ډیګري هغه هم رانه چې مې اوس په نشکارۍ طرف ته روان دی نشکاري شي سټوډنټان دي را سره موجود دي احتجاج یې کړی و احتجاج نه پس پریس کلب کې پریس کانفرنس وکړو دا مهال را سره موجود دي سټوډنټانو سره خبرې اترې کوو ټول اول د خپل نامه خپل څه نوم دی او 20 کوم یېر کې جی ما نوم کامل شینواره ده یو ډیګري ګورنمنټ ډیګري کالج لنډ کوتل د 20 کمپیوټر ساينس شپږم سمستر طالب علم یم که دا راته وایي چې نچکاري له پرایوټایزیشن چې کوم لا تاسو چې کوم بي او جي وښوئ دې باندې به ډېر خلک پوهېږي خو داسې کتونکي وي موږ هغه چې هغه به په دې باندې نه پوهېږي او مختصر څه نه راځي خبرمندو چې دا پرایوټایزیشن له نچکاري له بي او جي څه شی ده جی دا نچکاري چې کومه ده که په اسانو ټکو کې موږ دا ووایو نو هغه ادارې چې هغه حکومت ورته فنډینګ کا دا ادارې حکومت چې کوم دی راخلي او دا فنډینګونه چې کوم دی دا کموي او دا په یو کنټریکټ یا یو لیز په توګه باندې چې کوم دی دا ورکوي یو سرمایهدار ته سرمایهدار چې کوم دی د هغه به څنګه اخلي دی په یو میکانیزم دا دی چې حکومت ته کوم ښه ریلیف پیکیج کوم سرمایهدار مهیا کوي نو دا کالج به هغه ته حواله کوي مطلب دا چې کوم د کالج اخراجات دي د پروفیسرانو دي د سټوډنټانو کریکولم دي کو کریکولم دا ټول اکټیویټیز چې کوم دی حکومت طرفه اوس شي دا فنډینګ به چې کوم دی بند شي دا چې بند شي نو د کوم اخراجات د کالج دا به چې کوم دی بیا پوره کوي د سټوډنټانو په وجه لکه ویل کوي که نه چې کله ادارې نشکاري وشي پرایویټ هغه ته کنورټ شي یو کس چې مې واخلي هغه کې چې کومې سهولیات زیاته کېږي دا تاسو برخه خبره نه ده سهولیات زیات چېرته دې سهولیات خبره کېږي نه یقینا دا زه چې کوم دی یو پراکسي یعنې پروپیګنډا یم حکومت یا ریاست چې کله هم یو کار کوي هغه داسې نه کوي چې ډایرکټ راشي او هغه یو کار وکړه نه اول چې کوم دی هغو عوامو له ذهن سازي کوي په مختلف پروپیګنډاز باندې دا هم یو پروپیګنډا چې دا هغه به چې کوم دی ښه شي سهولیت به ورسره راشي او ممکنه ده چې خبر شي خو که ته وګورې نسټ یونیورسټي دا کانسپټ ته دا چې کوم دی ښې دی خو آیا دا غریب ولس دا غریب سټوډنټ دا چې کوم دی 6,000 روپۍ فیس چې کوم دی دا نشي برداشت کولی دا به 40,000 80,000 څنګه برداشت کړه بله دا خبره چې یو عام سرمایهدار سړی دا سیستم سمولی شي نو دومره غټ ایجوکیشن ډپارټمنټ چې هغه کې لکونه خلک لکونه پروفیسرز کار کوي هغه وزیران شته هغه چې کوم دی واکداران شته نو یو عام خړ پړ یو بزنسمین چې کوم دی هغه دا سهولیت پرووایډ کولی شي دا کالج مخکې وړی شي نو دا ریاست یې څه نه شي کړی دلته کې یو بل سوال چې په تاسو څومره نقصان دی همدومره نقصان پرایوټایزیشن کې پروفیسرانو ته هم دی
ولې پروفیسر تاسو سره احتجاج کې نشته؟ پروفیسر چې کوم دی باقاعده څلورمه ورځ ده چې هغه احتجاج روان کړی دی، احتجاجونه یې ریکارډ کړي هم دي او د کلاسز نه چې کوم دی باقاعده بایکاټ هم کړی دی. ممکنه ده چې یو پریس کانفرنس وغیره هم وکړه په دې لنډو ورځو کې. ولې نه راځي تاسو احتجاج؟ تاسو ورته ویلي نه دي که خبر نه تاسو احتجاج نه څه وجه نه راځي؟ لکه دا خو اول کوم چې سفر کېده دا سټوډنټ سفر کېده، نو اول مونږ دا خپله ذمهواري وګڼله چې باید د پروفیسرز او دغو نه مخکې مونږ دا خپله ذمهواري سرته ورسو، نو دې وجې کوم دی مونږ دا احتجاج لږ زر ریکارډ کړ. تاسو ته دا نه ښکاري چې پروفیسر دی هغه کلاس نه بایکاټ وکړه؟ دې کې پروفیسر نقصان نشته، سټوډنټ نقصان دی. تاسو پروفیسر په دې خبره باندې راضي کولی نه شئ چې دوی کلاسونه شروع کړه او همدغه ستاسو احتجاج هم بیا ورسره روان جی خبره دا ده چې دې کې سټوډنټ نقصان شته دی او پروفیسر نشته. باقاعده ګوره دا یو ټراینګل دی، دې ټراینګل سټوډنټ پیرنټس او استاز که دې ټراینګل کې ته یې نقطه چې کوم دی الې او دلې کړې ورآل بو چې کوم دی دا په سټوډنټ باندې راځي. ټیک شوه. اوس که یو کس وایي چې یاره ښه خبره چې پروفیسر تنخواه دې کمه شي، نو یو پروفیسر دی هغه چې کوم دی د 80,000 چې کوم دی ټیچینګ کا یا چې کوم دی د هغه اهل دی، هغه چې کوم دی هغه ته 40,000 هغه شي، نو آیا دا پروفیسر بیا مجبوره دی چې دې کالج نه چې کوم دی بل کالج ته لاړ شي؟ چې بل کالج ته لاړ شي نو الریډي سټوډنټ چې کوم دی غټ تاوان دی. بلکې ضلع خیبر چې کوم یو دی درځنو نمایندګان په اسمبلو کې ناست دي، کمپیګانو ګورو، سنیټرانو ګورو، ایمنېګانو ګورو، او هغه ته د خبرې پته شته که نشته؟ جی هغو ته خبره شته، پته شته باقاعده، ځکه چې هغو نوټس کړی دی. بیا ولې نشته؟ نو واکداران کله خپله ذمهواري سرته رسولې ده؟ که واکدارانو خپله ذمهواري سرته رسولی او نو نن به مونږ دا وایو، نن به دا سټوډنټ په دې ګرمۍ کې دې روډ باندې دا احتجاجونه ریکارډ کولی، نو اصل مسله دا ده. او باید دی چې کوم دا سیاست کا کوم دا ایم پیز دي، کوم وینیز دي، دا نااهله خلک باید دی چې دا کوم اهل خلک دي، پرمختګ والا خلک دي، دا ځان صلاحیت ځان کینی، دا خلک ته سیاست له راشي او دغه نااهله خلکو نه مونږ خلاص کا، مونږ امان غواړو دغه خلکو نه. که چېرې پرایویټایزیشن وشو، اوس ولر شوی نه یم مکمل کنه، پرایویټایزیشن وشو له دا پروسیجر مې دا مخکې لږ دوام یې وغوښته، وخت یې وغوښته رواني، نیکسټ لای عمل به تاسو شئ؟ جی اول خو زه دا کنفیوژن لرې کړم چې دا پرایویټایزیشن سټارټ شوی دی. باقاعده د سوت جانزیب کالج نه چې کوم دی دا پرایویټایزیشن سټارټ شوی دی، هلته کې چې کوم دی دا طور قانون دا لاګو شوی دی. بله خبره دا که دا دوام واخلي، ریاست زمونږ دا فریاد دا وزاري وان نه وري، نو مونږ به مجبوره شو چې د دې نه سخت ګامونه واخلو، او مونږ چې کوم دی مونږ سره پلانونه شته دی، مونږ سره دې نه سخت ګامونه شته دی، مجبورۍ له څخه مونږ چې کوم دی یا ګامونه به اخلو، خو اول پریارټي مونږ دی له ورکوو چې حکومت په مونږ دې ته مجبوره نه کړي. یو بل کوېشن یې کړه غواړم، تاسو چې کومې سټوډنټان یې، تاسو په کار دی تاسو سبق وایئ، تاسو پیرنټس ته دا پته شته له تاسو پیرنټس ولې نه راوتلي تاسو په هغه باندې؟ په کار وه چې تاسو سره خپل پیرنټس وایي، پیرنټس راوتلي ورته. جی دا خطه چې کومه ده دا دغه ریاست چې کوم دی په زور ناپویه ساتلې ده. اوس تا خو پیرنټس خبره وکړه، زه به دا ورته وایم چې زیات سټوډنټس هم نچکارۍ نه پېژني، چې نچکاري ځای ته شی او دغه بیسکس چې کوم دی هغه کوم اثرات بد اثرات یا په دې سټوډنټ باندې پیرنټس خو ډېره لرې خبره کنه. مهرباني د وخت راکولو. دا و د ګورنمنټ ډیګري ګورنمنټ پوسټ ګریجویټ کالج 20 سټوډنټان کوم چې تاسو واورېدل، دوی وینا وه چې مونږ چې کوم دا فریاد دی دا ایم پی اے ایم ان اے ټولو ته پته شته، خو له بدقسمتۍ نه هغوی مونږ په تیاره کې ساتلي وو. او زه به پرې خبره اضافه وکړم چې هغه مونږ تیاره کې ځکه ساتي که مونږ کوالیفاید شو، مونږ ایجوکیشن حاصل کړو، هغه ته یا مونږ نه په اوټ اخیستو کې مشکلات پیدا کېږي. چې کله ته یې تعلیم یافته کس نه، ایجوکیټډ کس نه اوټ اخلې، هغه به تا نه خپل منشور پوښتنه کا، هغه به تا نه ډېر زیات سوالات کا. خو چې کله ته یو نان ایجوکیټډ یو بغیر تعلیم کس نه ته اوټ اخلې، نو هغه تیر په اسانتیا باندې اخیستی شي، هغه په یو ډیګۍ باندې مخیستی شي، هغه ته یو په 15,000 روپۍ باندې مخیستی شي، هغه ته په روژ باندې مخیستی شي، هغه ورته په ډېر اسان اخیستی شي. ایم پی ایس پوینټ اف ویو له ایم ان ایس ما ته دا ښکاري چې هغه مونږ غواړي چې دوی چې کومې نان ایجوکیټډ پاتې شي، دوی ایجوکیشن حاصل نه کړه، نو دوی چې کومې دې وجې مونږ چې کومې تعلیم نه محرومه ساتي. بل دوی چې کومې دمکي ورکړه که چېرې پرایویټایزیشن وشو په دې کالج هغه سوت کې چې کومې شوی دی، که دې کالج پرایویټایزیشن وشو نو مونږ به چې کومې نه ختمېدونکی پاک افغان شهره باندې احتجاج ورکوو. جی